تاسو پوهیږئ چې په رمضان مبارک کې موږ په اولنو ورځو کې ډېر زیات عبادت کوو، تراویح هم رانه قضا کیږي، تلاوت هم ډېر کوو، ډېر وخت په جومات کې او نور د خیر کارونو کې هم شرکت کوو. خو چې کله یو څو ورځې تېرې شي موږ کې سستي پیدا شي. هغه وجه دا ده، د ټول نه غټه وجه دا ده چې موږ کې دا فکر او سوچ پیدا شي چې اوس خو موږ په اولنو لسو کې یو، 20 روژې خو لا پاتې دي، په دې کې به ډېر منځونه وکړو، ډېر عبادتونه به وکړو، دا ګناهونه به پرېږدو، هغه ګناهونه به پرېږدو. دا اخرني 20 روژې چې دي دې کې به زه ډېر عبادت کوم. چې کله بیا د منظومۍ لسو ته داخل شو نو بیا چې دی دا فکر کوو چې اخرنۍ 10 شپې د عبادت شپې خو هغه دي، د ګناهونو نه د ځان ساتلو شپې خو هغه دي، د تلاوتونو او د خیر کارونو شپې خو هغه دي، د شپې شوګیرولو شپې خو هغه دي. نو چې بیا موږ کله هغه اخرنو لسو ته داخل شو بیا دا فکر کوو چې لیلة القدر چې ده هغه خو په تاقو کې راځي، نو دا جفت دا بغیر د عبادت رانه تېرې شي. او تاقو کې چې دی بیا کله دا ذهن ته راشي چې دا به 25مه وي، دا به 28مه وي، نو په دې سوچ او فکر کې موږ رمضان مبارک تیر شي او موږ پکې هیڅ عبادت ونه کوو. او بیا چې دی دا فکر او سوچ کوو په آخرو شپو کې چې بل رمضان مبارک کې به موږ ډېر زیات عبادت کوو، نو دا یو شیطاني فکر دی چې موږ سره دی. باید موږ د همدا نن نه ګناهونه پرېږدو او نیکو اعمالو کې چې دی ډېره زیاته خواري وکړو، ډېر وخت په مسجد کې تیر کړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، او خاص کر قیام اللیل د شپې مونځ چې تراویح ورته وایي او که هر نوم متاخلی خو باید دغه مونځ مونږ وکړو چې ډېر فضایل او ډېر خیرونه ورپکې دي. او دغه رنګې نور د خیر کارونو کې الله سبحانه وتعالی ته توبه وباسو، د الله سبحانه وتعالی نه بخښنه وغواړو چې ګناهونه راته معاف کړي او زموږ سټونه د اور نه آزاد کړي.